نن ورځ به د یو داسې کس په اړه خبرې وکړو چې که تاسو له خلکو د هغه د شتمنۍ په اړه پوښتنه وکړئ دوی به یوازې یو ځواب درکړي بې حسابه یعنې نه حسابېدونکې شتمني. د دومره مال درلود چې که د نن ورځې د هیوادونو له شتمنۍ سره پرتله کړو نو د نړۍ د 88% هیوادونو شتمنۍ تر دې هم لږ دی. نو دا کس بل څوک نه دی بلکې منسا موسی دی. د هغه شتمني تر 400 میلیارده ډالرو پورې اټکل شوې ده. دا دومره پیسې دي چې یو انسان په خپل ټول ژوند کې نشي مصرفولی. خو په زړه پورې خبره دا ده چې منسا موسی دا ټولې پیسې د خپل ژوند په جریان کې مصرف کړي. نو دا شتمني چیرې لاړه او هغه څنګه دومره شتمن شو او څنګه خپل کوچنی افریقایي سلطنت دومره پراخ کړ؟ راځئ وګورو. دا د 1412 میلادي کال خبره ده کله چې مالی چې د لویدیځې افریقا یو کوچنی سلطنت و دلته پاچا ابوبکر واکمن و. هغه غوښتل چې خپل سلطنت لا پراخ کړي. نو هغه څه وکړل؟ د سلګونه کښتۍ چمتو کړې او د اتلانتیس پر لوري ولېږلې ترڅو معلومه کړي چې د اوبو هاخوا کومه وچه ځمکه شته که نه. خو ټولې کښتۍ چې د لېږلې وې هغه ټول کښتۍ د ویرل پول سره غرقې شوې چې د سمندر یوه کړۍ ده. یوازې یوه کښتۍ پاتې شوه چې راستنه شوه او پاچا ته دا خبر ورکړ. بیا پاچا ابوبکر پرېکړه وکړه چې دا ځل به خپله ځي د څېړنې لپاره. د 3000 کښتۍ چمتو کړې او د خپل سلطنت د پراختیا او څېړنې لپاره روان شو. د تګ نه مخکې د منسا موسی ته د مالی سلطنت ټول واک ورکړ او هغه د سلطنت لنډمهاله واکمن وټاکه. خو ابوبکر چې د دې سفر لپاره لاړ بیرته هیڅکله راستون نشو. تاریخ لیکي چې پاچا ابوبکر امریکا ته رسېدلی او هغوی چې هلته اوسېدل هماغه اصلي امریکایان وو چې د کولمبس نه وړاندې ژوند کاوه. که دا موضوع وغځو نو کیسه به بل لور ته لاړه شي. دا به بله ورځ له خیره بیان کړو. اوس بیرته راځو منسا موسی ته. اوس موسی د مالی واکمن شوی او له همدې ځایه د هغه عظمت پیل شو. د مالی سلطنت لا له وړاندې ښه وضعیت درلود خو د موسی په راتګ سره ورته ډېرې ستونزې مخې ته راغلې. تر ټولو اول موسی غوښتل چې خپل شتمني او سلطنت پراخ کړي. اوس ځکه چې موسی یو مسلمان او ګاونډي سلطنتونه هم مسلمانان وه نو د دوی ترمنځ اختلافونه نه وه او دوی سره دوستان وه. نو ځکه چې د له ګاونډ څخه د بریدونو ویره نه لرله نو خپل ټول فکر اقتصاد ته واړاوه. د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د 2 شیان درلودل سره زر او مالګه. دا دواړه شیان په مالی کې په زیاته اندازه موجود وو. په هغه وخت کې دومره سره زر وه چې د نړۍ په کچه د ټول سرو زرو نیمایي ذخیره یوازې د مالی له 3 کانونو څخه راتله. خو یوازې سره زر مهم نه و بلکې مالګه هم. شاید دا موږ ته عجیبه ښکاري چې ولې مالګه دومره قیمته وه خو په هغه وخت کې دا ډېر مهم شی و. د یو مناسب پیرودونکي لپاره دا د سرو زرو نه کم ارزښت نه درلود. لامل دا و چې مالګه زموږ د خوراک لپاره ډېره مهمه ده او تر دې مهمه ده چې هغه وخت فریجونه نه وو نو مالګه د شیانو د ساتنې لپاره کارېدله چې خراب نشي. نو مالګه په هغه وخت کې ډېره مهمه وه. موسی له همدې شیانو ډېره ګټه ترلاسه کړه. دا خو د عید خبره شو. اوس راځو د خزانو ته. موسی یو ډېر دیندار مسلمان و نو د اسلام یو له 5 شرایطو څخه یو د حج ادا کول دي. ځکه دا د هر مسلمان لپاره فرض دي که اقتصادي او فزیکي وس ولري. نو موسی پرېکړه وکړه چې حج ته به ځي. د سفر لاره له مالي څخه قاهره بیا مدینې او بیا مکې ته وه. د موسی دا سفر د نړۍ له تر ټولو عجیب او حیرانونکو سفرونو څخه ګڼل کیږي. د دوی سره 80,000 کسان ملګري وو. 100 فیلان، 80 اوښان، 500 لوړ روزل شوي ساتونکي او دومره خوراک، اوبه او حیوانات چې د ټولو لپاره بس وو. که موږ او تاسو سفر ته ځو نو لږ څه پیسې حتما له ځان سره وړو. همداسې موسی هم وکړه. او کله چې ته د نړۍ تر ټولو شتمن انسان یې نو دا و زیاتې پیسې و بیخي بله معنا لري. دوی د ځان لپاره 20,000 کیلوګرامه خالص سره زر وو. تا به دا فکر کړی وي چې دومره سره زر یې څنګه انتقال کړه. خو اندېښنه مه کوه. دوی سره 12,000 غلامان و چې هر یو ته 2 کیلو سره زر ورکړل شوي وو. هغوی له ځان سره د سرو زرو خاورې هم راوړې وي چې د دوی د سلطنت کرنسي وه. فکر وکړه زرګونه خلک، سلګونه حیوانات او نه حسابېدونکی زر. دا به څنګه وي چې وایو چې په دنیا کې هیڅوک د موسی په څېر شتمن نه و. هغه دا دومره زر د ځان لپاره نه و راوړی. دا ټول زر غریبانو ته د ویشلو لپاره راوړی و. هو دا ټول زر اصلاً د اسلام بل شرط زکات ورکول دي. یعنی صدقه د خپل مال یو برخه د الله په لاره کې لګول. دا ټول زر چې له ځان سره راوستي و پر غریبو خلکو ویشل. د دې اغیزه دا وه چې چیرې به یې زر ویشل هلته به د سرو زرو بازار راکم شو او د سرو زرو بیې به راولوېدې. د قاهره، مکې او مدینې په ګډون دغو سیمو کې کلونه اقتصادي بحران راغی. په خپل سفر کې د یوازې زر نه ویشل. لکه څنګه چې مې مخکې درته ویل موسی یو دیندار مسلمان و نو موسی یو نوی دود پیل کړ. په خپل سفر کې چې به د جمعې ورځ چیرې ورسېده نو هلته به یې جومات جوړاوه. اوس وګوره د سفر 2000 میله و او دا سفر یې 2 کاله وخت ونیوه. نو تصور وکړه چې څو جوماتونه به یې جوړ کړي وي. کله چې له حج څخه راستون شو نو د په خپل سلطنت کې ډېر جوماتونه او مدرسې جوړې کړي چې هلته خلکو ته د اسلام درس ورکول کېده. دا هغه وخت و چې اروپایانو او آسیایانو فکر کاوه چې په افریقا کې یوازې وحشي او ناپوه خلک ژوند کوي.
د موسی له امله مالی هغه وخت په نقشه کې څرګنده شوه. د موسی شتمني بې حده وه، خو د خپل شتمني زیاتره برخه پر غریبو وویشله ترڅو دوی ښه ژوند ولري. نو دا وه د منسا موسی کیسه، د تاریخ تر ټولو شتمن انسان. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ لایک ورکړئ. که تاسو نوی یاست نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. مننه د ویډیو د لیدلو څخه.